افغان حکومت نن ورځ ولې د حکیم الکوزي کلینیک بند کړ؟ روغتیا وزارت د حکیم الکوزي په اړه څه ویلې؟ آیا رښتیا هم د حکیم الکوزي درمل جعلي دي که رښتیني دي؟ دا ټول جزئیات را سره په دغه ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. حکومت د کرونا د معالج حکیم الکوزي کلینیک بند کړ او درمل یې ازمایي. عامې روغتیا وزارت د هغه کندهاري حکیم کلینیک ورتړلی دی چې ادعا کوي د کرونا مؤثر واکسین یا درمل یې جوړ کړي دي. دغه کس چې حکیم محمد الکوزی نومیږي تان ته د تلیفون پر کرښه وایي له 1100 بوټو څخه جوړ کړي درمل یې د کرونا ناروغ لپاره له 1 ساعت نه تر 3 ساعتونو پورې رغوي. حکیم الکوزی وایي په کندهار کې یو بل شریک هم لري او دی کابل ته د دې لپاره راغلی دی چې په وړیا ډول د کرونا ناروغانو درملنه وکړي. یعنې 3 څاڅکي درمل په چایو کې ور واچوم ناروغ ورسره روغیږي. د عامې روغتیا وزارت ته مې وویل دا درمل امتحان کړئ، که سم نه و په دار مې کړئ. دوی راڅخه فورمول غواړي، زه ورته وایم دا درمل واخلئ او ویې څېړئ چې کوم شیان مې پکې کارولی دي. نوموړي چې د سبحان په نوم د نبوي طب په نوم یوناني درملتون لري، په دې ورځو کې له هغې وروسته یې پر کلینیک ګڼه ګوڼه زرګونو کسانو ته ورسېده چې شمشاد تلویزیون یې په اړه راپور خپور کړ. خو د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مایار تاند ورځپاڼې ته وویل د دغه حکیم د زده کړو اسناد او د کار جواز نشته ده، نه هم په دې اړه معلومات ورکوي چې دا درمل یې له څه شي څخه جوړ کړي دي. د مایار په خبره نن د عامې روغتیا وزارت یو پلاوی د ښاغلي حکیم الکوزي کاري ځای ته ورغلی و او دغه کلینیک یې د زیاتې ګڼې ګوڼې او روغتیایي تدابیرو د نه نیولو له کبله تړلی دی. یعنې د دغه حکیم د درملو سیمپل مو اخیستی دی او وزارت کې به پرې څېړنې وشي چې څه شی یې پکې ګډ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د حکیم الکوزي په تړاو په نړیوالو رسنیو کې هم بحثونه راپورته شوي دي او په کندهار کې هم د کلینیک څانګې ته د ورځې له 500 څخه زیات کسان مراجعه کوي. د ټولنیزو رسنیو ګڼ کارکوونکي د حکیم الکوزي ننګه کړې ده، خو ډاکټرانو بیا ویل تر څو یې په عملي معیارونو درمل تایید نشي تر هغه پورې پرې باور کول خرافات دي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.